السلام علیکم دوستانو، زه ډاکټر قایم یو وار بیا ستاسو په خدمت کې. نن مې د اروپا د یو لرې مملکت لکه هالند یا نیدرلند څخه تاسو ته یو ویډیو وړاندې تهیه کړم. دلته د سړکونو حالات ډېر یو لږ تفاوت لري، دغه سره ګرځي مقررات تفاوت نه لري، اما سړکونه لږ تفاوت لري. نو ځکه مې غوښتل چې د نږدې تاسو ته دروښیم چې څنګه باید په دې سړکونو کې خپل ځانونه عیار کړئ. دلته چې تاسو اوس ګورئ، دغه چې زه روان یم دغه مخامخ لاره چې ده دا پیاده رو دی، او دغه سره لاره چې ده دغه د بغل ده، دغه د بایسکلانو لاره ده. سره د بایسکلانو لاره ده، دا یو چې دی دا یو پیاده رو دی، او دا سره د بایسکلانو لاره ده. هغلته مخامخ بایسکلانه تېرېږي، دا یو چې دی دا دوه سره درې سړکه معلومېږي، دا د موټرانو دپاره ده. دا ځای چې وینئ تاسو په دې ځای باندې کولی شئ چې پیاده رو تېر شي. ځای ورته جوړ کړی دی، اما ځای نه دی اصلا د پیاده رو دپاره، خو کېدلی شي چې کله کله ضرورت په وخت کې وشي. هغلته دی، هغه ځای بیا درته ښیم، داسې موټرانو دپاره دی. نو دلته درې لینه دا ډېر تنګ سړکونه دي، ونه غټ نه دي لکه د امریکا سړکونه. دلته معمولا چې وګورئ دا د موټر راځي، دونه تنګ ځای دی، سړکونه ډېر تنګ دي، باید په ډېر احتیاط تېر شي لکه په کوڅه کې چې روان یې. وګورئ داسې چې د سر په سر ولاړ دي، په همدغه وړوکي ځای کې وګورئ 4 لینه ولاړ دي. تر دې ځای کې پورې عام سړکونه راځي، دغلته چې راورسېږي نو دا یو سړک چې دی دا یو رستې خواته ګرځي، هغه بل هم رستې خواته ګرځي، او هم مخامخ تلای شي بیا، او هغه د اخر سړک چې دی هغه مخامخ ځي. ګورئ لیفټ نه لري دلته، دا ځای کې چې دی یوازینی شی چې لري په دې سړک کې تاسو وینئ لیفټ خواته سړک نشته، دا یوازې دوه دانې سړک چې دی شی خواته راګرځي، هغه د موټر تاسو ولیدئ چې هغه راوګرځېدی دې خواته، او هغه یو دانه سړک چې دی هغه همداسې مخامخ تېرېږي. دا سړکونه هم پکښې کې دي چې لیفټ خواته بیخي ګرځېدل اجازه نشته پکښې کې. دا موټر تاسو وینئ اشاره یې لګېږي، دا موټر ښی خواته ګرځي، دې خواته په دې نږدې دغه کې سړک راګرځي، هلته دوه سړکه دي، او هغه اخري خوا سړک چې دی هغه مخامخ شي. نو بیا د دې ځای څخه چې تېر شي دلته اوس وګوره اشاره سره ده، نو ځکه په دې سره اشاره ته دا ولاړ دي، هغه د یو اشاره شنه سوله زرغونه سوله، دا هم زرغونه سوله، دا دواړه کولی شي چې دې خوا ته تېر شي. مګر وګوره اول سړک چې دی دا دلته تېرېږي، دا وینې اشاره دغه سوله اوس ژاړه سوله اشاره معلومېږي، انشاءالله اشاره بېرته سره سوله دا خواته اوس ودرېدله. دلته کمال چې دی هغه ځای کې دا دی چې دلته دوې لارې دي، دا یوازې پیاده رو دی، دا یو تاسو ځئ دا پیاده رو دی، او دا یې بایسکل رو دی، په دې باندې بایسکل تېرېږي. بایسکل والا پر دې سره سړک باندې داسې راځي تېرېږي داسې، د هغې څخه دې خواته، او د سپین سړک چې دی د سپین خطونه چې لري، تور سړک د سپین خطونه چې لري دا پیاده رو دی. دا د پیاده رو اشاره ده چې پیاده رو که غواړي څوک تېر شي نو دا اشاره ویي بیا هاخوا ته تېرېږي، او هغلته چې دی بیا د بایسکل والا اشاره ده. وینئ دلته وګورئ پر دې سره دغه باندې دا بایسکل او موټرسایکل دا دي ولاړ دي دلته، دا اشاره یې ده، هغه د خپله د دوی اشاره علیحده ده، د بایسکل او د موټرسایکل اشاره علیحده ده، پیاده دلته ورته درېږي پر دې بل سړک باندې، و چې تر څو دا اشاره زرغونه کېږي دوی دلته ولاړ دي. او بعضې وختونه دوی اشاره ووایي نو کله کله چې پیاده نه وي د پیاده خوا خالي پاته وي، موټرسایکل تېر شي او بایسکل تېر شي، او که بیا بایسکل نه وي نو پیاده یوازې تېرېږي. دوی هر یو جلا جلا اشاره لري. دا مخامخ چې تاسو وینئ دا د بایسکل والا اشاره ده، دلته ویټ ورته نوشته دی، نو انتظار به وکړي ورته، او دا خوا د پیاده رو اشاره ده، نو پیاده ورته درېږي. دا د اوس دوی وکتله چې اشاره زرغونه سوله، پیاده رو دې خواته تېر شو، زه به هم تېر شم هغه خواته، تاسو ته به یو څه شی در وښیم،
او موټرسایکل د بیرته سور سو پیاده اشاره سره سره نو زم نه سم تیرېدل باید بیرته د لې ودرېږم دا د وینه موټران چې د دې خوا څخه راتله په یو سړک چې نږدې سرکو شیخ خواته راګرځي او هغه بل هم په هغه بل خواته مستقیم هغه سړک چې ځي هلته بیا په دوو لارو تقسیمیږي هغه یو چې دی مستقیم ځي هغه بل چې دی هغه چپ خواته ګرځي هلته بیا شیخ خواته نشي ګرځېدلی هغه شیخ خواته نشي ګرځېدلی مخامخ تېرېږي او دا بل چې دی لیفټ راګرځي نو شیخ خواته چې موټران راځي هغه باید پر دې سړک ولاړ شي او لیفټ خواته چې موټران ګرځي هغه پر اخوا باندې باید تیر شي دا د اشارو مخصوصي اشارې دي دا د بایسکل موټرسایکل والا اشاره ده او دا د پیاده رو مخصوص علامه ده لکه چې دلته بیا غواړي تاسو دا ووهي نو بیا د اشاره درته زرغونه کیږي که غواړي چې تیر شي و به وو به ګور چې اوس موږ ته چانس راکړي کنه راکړي راته دا اوس ګور دا اشاره ووهل سوله چې دا چې اوس موږ ته وخت راته راکړي اواز کې مخصوص شاته سواري اوس راځي دا اشاره وایي صبر وکړه انتظار دی بل سړی ما د ول وغیره غره تیر شو او وینه اشاره زرغونه سره اوس تیر شو ځینې اشاره چې شنه سي زرغونه سي بیا تیری شو دا پر یو پل باندې تیر سلو نو دا خلاره چې د په دې باندې موږ نسو تیرېدلی دا بایسکل او موټرسایکل والا لاره ده او دا یو چې ده دا مخصوص د پیاده رو دپاره ده دا لکه فریوی غوندې دی نو کې غټ سړک دی فریوی خو نه ده مطلب غټ سړک دی لاندې تیر سوی دی هغلته بیا ورسره یو ځای کېږي دا نورو سره دا بیرته هماغه ځای دی چې دلته بیا چې موټران چې د دې خوا راغله دا شی خواته نسي راګرځېدلی دا سړک ټول کیڼ خواته ځي ځکه چې دا موټران یو سمت دی داسې ځي نو کېدلی شي چې دې خواته راوګرځېږي دا سړک بیا معین هغه خبره ده چې دلته باید دا شی زده کړو ګورئ چې د دې خوا چې موټر راغلی دغلته اشاره چې ده دا لیفټ خواته راګرځي هغه بل هم لیفټ خواته راګرځېدلی هغه دوه چې دي هغه مخامخ تېرېږي هغه وګورئ هغه یوه خواته شی خواته ولاړئ هغه اخري چې هغه شی خواته ګرځي دا د منځ ده چې دی هغه هم شی خواته دی هغه چې اخري دی دا بل د منځ دی دا دوه دانې چې دي دا دواړه دې خواته لیفټ خواته ګرځي دا د دې ځای کې یو لږ تفاوت دی نور تقریبا قوانین عین شي دي هماغه امریکا کې چې دي دلته هم دي دلته وګورئ د موټر ودرېدی د اشارې شاته اوس ګورئ چې اشاره لاره ورته خلاصه سوله ګرځي چپ خواته کېدلی شي چې ولاړ شي اشارې سرې دي تاسو اوس وګورئ د بایسکل اشاره هم دلته سره ده او هغه مخامخ اشارې چې دي هغه هم سرې دي نو موټران دلته لاین ورته ولاړ دي د دوی خپل دغه سیستم دی دا د اشاره سنه سوله دوی ولاړله دا یو لنډ گزارش هیله مند یم چې تاسو ته ګټور تمام شي عین شی دی خو منتها لږ تاسو ولیدل لږ تفاوت پکې کې موجود و هغه لږ تفاوتونه هم تاسو ووینئ چې دا د دې خاطر وکړه چې بعضې دوستان چې زما ویډیوګانې په اروپا کې ګوري ښه دی چې په اروپا کې هم وګوري دا اوس د پیاده رو هلته ښځې اشاره ووهله زه به هم تېر شم اشاره یې ووهله نو پیاده رو علیحده راغی دې خواته تېرېږه دلته اوس وګورئ چې دا سیده چې راغلی دی ښی خواته ګرځي دا موټران باید بیا ښی خواته راشي دلته او نور چې دا سیده ځي هغه دوه لیفټ ګرځېږي په دې ځای کې بیا هم ګورئ چې دا یو چې دی دا د بایسکل دپاره دی هغه بلې خواته غاړه چې دی هغه د پیاده رو دپاره دی دا سړکونه دي همدغسې جوړ شوي دي په همدې سیستم باندې روان دي بس زه غواړم چې ډېره اوږده نه شي ویډیو دغونه چې ستاسو دپاره یو څه معلومات درته درکړم چې اروپا هم تقریبا عین سیستم لري لکه د امریکا غوندې په لږ تفاوت باندې چې دلته د موټرسایکل او د بایسکل سړکونه بیخي جلا جلا دي یو بل ته هېڅ مزاحمت نه کوي چې دلته بایسکلان او موټرسایکلان ډېر دي خلک د بایسکلانو څخه ډېره استفاده کوي تاسو اوس وینئ اخواتو وینئ دلته هم هلته ولاړ دي مخامخ دا روان دي چې وینئ موټرسایکل او بایسکل دلته زیات خلک استفاده کوي په موټران دغه نه لري نو ځکه دوی د بایسکلانو موټرسایکلانو دپاره علیحده امتیاز ورکړی دی علیحده سړک یې ورته ورکړی دی او د موټرانو سره په یوه بغل کې نه ځي جلا دي بالکل جلا دي هغسې وګورئ تاسو معلومیږي اوس
هغه د موټرسایکلان را روان دي، بایسکلان را روان دي، اخواته ځي، خپل لین لري، خپل سړک بیخي علیحده جلا سړک لري د سړک په بغل کې. او دا دغه فایده ده چې تفاوت دی. پیاده رو بیا وینئ د لږ بیخي دې خواته راځي، دا سړی تېرېږي، دا پیاده رو دی، هغه پیاده رو بیا د هغو سره جلا دی. بایسکل او پیاده رو په یوه لاره کې نه دي. بایسکل ځان ته خپل سړک لري. دا وګورئ دا ښځه د بایسکل دغه یې ووهله اشاره، هغه بل هم د پیاده اشاره ووهله او ولاړله. دغه یوه لنډه ویډیوګاه کوه ستاسو دپاره مې ترتیب کړله. زه هیله مند یم چې تاسو ګټه ځینې واخلئ. که چېرته مو دا ویډیوګانې خوښېږي نو لطفاً زما چینل سبسکرایب کړئ او چې تاسو ته تازه ویډیوګانې ورسیږي او همدارنګه زنګوله ووهئ چې تازه ویډیوګانې ووینئ. او که کوم پیشنهاد لرئ، پوښتنه لرئ، کوم موضوع باندې ما درست تشریح نه ورکړې، کوم شی لرئ یا کوم شی غواړئ چې زه درته وښیم، چې کومه موضوع تاسو ته جالبه ده چې زه درته وښیم، زه کوشش کوم چې تاسو ته عملي درته وښیم. په پښتو ژبه دی، زما چینل په پښتو ژبه دی. زه کولی شم چې په نورو ژبو باندې هم وکړم، اما په نورو ژبو چون هڅاند زیات دي، ویډیوګانې ډېرې دي، نو ما ډېره هڅه وکړه د پښتو باندې نه وه، ما ډېر کوشش وکړ په پښتو مې پیدا نه کړله. نو دا تقریبا اولین چینل دی چې په پښتو ژبه باندې ستاسو سره په ترافیکي اشارو او راهنمایانو کې په لارښوونه پښتو ژبه درته کوي. تاسو دې الله مل سي. بیا هم دا یوه چارهیي ده، دا چارهیي ده، دا په هالند هیواد کې د زوترمیر ښار دی. هالند هیواد یا نیدرلند هیواد کې د زوترمیر ښار دی او دا یوه مرکزي تقریبا یو بغل کې چارهیي ده. تاسو وینئ دغسې نور چارهیانو کې کله کله ډېر زیات رش وي، بیروبار زیات وي، هغلته مخامخ سړکونه وینئ چې ډېر زیات موټران دي. په هر صورت په هغه ځای کې زه نه شوم درېدلی چې ډېر وخت لپاره ودرېږم، ستاسو ته ویډیو تهیه کړم. تاسو ته الله مل سي، تاسو ته ښه ژوند او خوشحاله ژوند غواړم. تاسو ښه روغتیا او د موټرو او د نورو شیانو د ټکرونو تصادفاتو څخه خلاص اوسئ، ژوندي اوسئ. د خدای په امان.